السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکمه چې په نن ویډیو کې به زه تاسو ته یو ډېر د خوشحالۍ خبر درکمه. د افغانستان یو بل سیریز هم معلوم شوی ده او دې نه علاوه به زه تاسو ته د کریم جنت او شهزاد محمدي مینوالو ته یو ډېر د خوشحالۍ خبر ورکمه چې نن ډېر ښه پرفارمنس خپل ټیمونو لپاره ترسره کړی ده او د آی پی ایل په هکله باندې یو نوی خبر راغلی ده. نو ډېر مهم خبرونه د نن ورځې به زه تاسو ته ووایم. کوم ملګري په چینل کې نوي راځي ټول نه مخکې خو دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. اول خو به زه تاسو ته دغه بیگ بیش لیگ په هکله باندې ووایم. بیگ بیش لیگ نه چې کله د افغانستان رشید خان مجیب زادان محمد نبی دغه راغلی دی، موږ او تاسو هم بیخي دغه بیگ بیش لیگ یعنې کتل هم پرېښودلی دي. خو زه به تاسو ته ووایم چې بیگ بیش لیگ کې چې کوم د مجیب زادان دوی ټیم عین سیمي فاینل ته کوالیفای کړی ده. دوی به د پنجشنبې په ورځ باندې سیمي فاینل لوبه ترسره کړي. که چېرته هغه لوبه وګټي نو دوی بیا فاینل ته هم کوالیفای کولی شي. او زه به تاسو ته ووایم چې هغه تېره ورځ د رشید خان دوی ټیم سره د مجیب زادان دوی د کوارټر فاینل غوندې لوبه ترسره شوله او د مجیب زادان دوی ټیم دغه لوبه ورنه ګټلې وله. د رشید خان چې کله نه افغانستان ته راغلی ده د دوی ټیم زیاتره لوبې بایللې دي او همدغسې تېره ورځ دوی بیگ بیش لیګ نه هم آوټ شول. نو رشید خان خپل ټیم لپاره ډېر یو مهم لوبغاړی و. حتما به دغه ټیم چې کوم ده د رشید خان ډېره زیاته کمي به دوی ته محسوس شوي. د نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې نن په T10 لیګ کې زیاتره د افغانستان لوبغاړو خو لوبه ترسره کړله، خو خاص کر کریم جنت او همدغسې شهزاد محمدي ډېر ښه ځلیدلي دي خپل ټیمونو لپاره. حالانکې که موږ وګورو د کریم جنت دوی هغه لوبه چې کوم ماښام ټایم کې ترسره شوله په دغه لوبه کې هغه بل ټیم بیټنګ ترسره کړه چې 160 خواشه کې ټارګټ یې د کریم جنت دوی ټیم ته ورکړ، یعنې ټول بالران ډېر سخت وټاکول او په دغه لوبه کې کریم جنت بیا په 2 اورو کې 18 رنزه ورکړي دي او 2 مهم لوبغاړي آوټ کړي. ډېر خطرناکه لوبغاړي پورن په نوم باندې یو لوبغاړی و چې 80 رنزو کې خواوشا رنزونه کړي وو او د کریم جنت له خوا نه آوټ شو. او بل طرف ته مجیب زادان هم بیا په هغه لوبه کې ډېر ښه بولنګ ترسره کړی و، 2 اورو کې 22 رنزه ورکړي دي او همدغسې یو لوبغاړی آوټ کړی و. دغه بله اخرنۍ لوبه چې کومه ترسره شوله دغه د شهزاد محمدي دوی کلندرز ټیم سره ترسره شوله، کوم کې چې شاهد افریدي هم لوبه ترسره کوله او دغه کې عظمت او مرزی هم لوبېده. خو بدبختانه عظمت ته په نن لوبه کې او هغه تېره ورځ هم یوه لوبه ترسره شوله هغه کې چانس نه ورکړی. خو په نن لوبه کې به زه تاسو ته ووایم چې شهزاد محمدي دوی ټیم خو دغه لوبه وبایلله، خو په نن لوبه کې شهزاد محمدي نسبتا هغه نورو لوبه کې چې څنګه بیټنګ ترسره کړی و په دغه لوبه کې ډېر ښه ځلیدلی ده. هغه لوبه کې به زه تاسو ته ووایم چې کلندرز اول بیټنګ ترسره کوي. 119 رنزه ټارګټ یې د شهزاد محمدي دوی ټیم ته ورکړی و چې د کلندرز ټیم کې بینټن 14 رنزه کړي او سهیل اختر بیا 71 رنزه کړي دي. بل طرف ته که موږ د شهزاد محمدي دوی ټیم دغه بیټنګ وګورو، شهزاد په 18 بالو باندې 22 رنزه کړي دي، 158 سټرایک ریټ باندې لوبه ترسره کړې ده چې پکې 1 شپږیزه او 4 څلوریزې موهلې دي. نه علاوه کیمرون ډیرپورټ 19 رنزه کړي دي او دې نه لاندې کې بیا یو لوبغاړی هم دومره ښه نه ده ځلیدلی. نو د کلندرز ټیم په 33 رنزو باندې دغه لوبه وګټله او دې سره کلندرز ټیم چې کوم د 3 لوبې ترسره کړي او 3 واره یې ګټلي دي، یعنې ډېر ښه روان دي. د نه علاوه به زه تاسو ته د آی پی ایل لیګ په هکله باندې یو خبر درکمه. آی پی ایل لیګ چې کوم د هندوستان نه یو خبر راغلی ده چې د دغې بولي دغه لوبغاړي چې اخیستل کېږي دغه به فروری 18 تاریخ باندې اخیستل کېږي او بل طرف ته آی پی ایل چې کوم دغه به وایي اپریل 9 تاریخ باندې آی پی ایل شروع کېږي، یعنې د همدغه کال 2021 کې اپریل میاشت چې کوم ده په 9 تاریخ باندې به وایي آی پی ایل شروع کېږي او دغه ورته دوی وایي چې هندوستان کې به آی پی ایل ترسره کېږي. فلحال کنفرم خبر نه ده خو هندوستان کې دوی وایي هغه وخت به یعنې اوس هم پته مې ده چې وایرس کې به ډېر کمی راغلی او موږ به کامیابۍ سره آی پی ایل په هندوستان کې ترسره کوو. د نه علاوه به زه تاسو ته د افغانستان او د زیمبابوې سیریز په هکله باندې یو خبر درکمه چې 13 ورځ افغانستان کرکټ بورډ له خوا نه دغه خو اعلان وسه چې موږ به په زیمبابوې سره په مارچ میاشت کې یو سیریز ترسره کوو، خو دغه سیریز امکان لري چې په دوبۍ کې ترسره شي. ځکه که موږ وګورو دوبۍ کې دغه وخت کې یعنې مارچ میاشت کې دومره زیات بل چا لوبې هم نشته دي او دغلته افغانستان سره موقع شته ده چې زیمبابوې سره یو سیریز ترسره کړي او په دغه سیریز کې 2 ټیسټ لوبې دي او 3 شروریزې لوبې دي. بختانه په دغه کې 50 اوریزې لوبې نشته ده، خو بیا هم که چېرته دوبۍ کې ترسره نه شولې نو دغه به بیا عمان کې ترسره کېږي. د نه علاوه به زه تاسو ته یو ډېر زبردست او د خوشحالۍ خبر ورکړم چې سریلانکا کرکټ بورډ چې کوم ده دغوی وایي چې موږ به افغانستان سره حتما سیریز ترسره کوو، خو موږ به افغانستان راغواړو سریلانکا ته او دلته به موږ ورسره 6 میچه سیریز ترسره کوو چې په دغه کې به 3 50 اوریزې لوبې او همدغسې 3 بشر اوریزې لوبې په دغه کې ټیسټ لوبې نشته دي، خو 50 اوریزې او شل اوریزې لوبې به افغانستان سریلانکا سره په سریلانکا کې ترسره کېږي. دغه سیریز چې کوم ده دغه به جولای میاشت کې که خیر ترسره کېږي.